عزتمندو ډېر بابرکت او پر نور محفل جوړ شوی دی زموږ استادو د مخې دی دا د الله عظیم احسان دی او زما عزتمندو په داسې موقعو کې په شرکت باندې خوشحاله شو او په زړه سره زما عزتمندو په ژبه باندې د الله شکریا ادا کوو الحمدلله چې الله تا موږ ته په داسې بابرکت او پر نور محفل کې چې کومو محفلونو کې ایمان تازه کیږي ایمان ته قوت او طاقت ملاویږي هغه مجلس کې الله تا موږ ته شاملېدو د شرکت توفیق راکړه یو خو په دې باندې زما عزتمندو د زړه کومې نه خوشحاله شو او آینده لپاره هم په داسې مجلسونو کې زما عزتمندو شرکت د موږ تاسو د اوس نه نیت کوو زما عزتمندو چې زموږ تاسو ایمان ته ترقي ملاویږي یقینا زما عزتمندو نن د هر طرف نه زموږ تاسو د ایمان د ختمولو لپاره سازشونه شروع دي خلک مختلف محنتونه کوي زما عزتمندو ټوله دنیا او ټول کفري طاقت هغه یو شوی دی په دې بنیاد باندې چې څنګه موږ د مؤمنانو مسلمانانو نه د دوی دا ایمانونه واخلو او دا موږ بې بنیاده یعنی صرف برای نام مسلمانان پرېږدو خو زما عزتمندو زموږ د علما کرامو زموږ د مشرانو هم دغه عزم دی چې هر وخت کې به موږ خپلو مسلمانانو ترور ته حاضري کوو دغه قرآن او د حدیثو په رهنمایي کې به د دوی رهنمایي کوو دوی ته به بیانات د دوی ایمانونه به تازه کوو نو دا د الله عظیم احسان دی یو په دې باندې زما عزتمندو موږ تاسو شکر ادا کړو او زما عزتمندو دا زموږ ستاسو د ایمان حصه ده کوم عنوان باندې چې دا مجلس مقرر شوی دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم نو زما عزتمندو د خپل ځان نه مخکې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیژندل ضروری دي کما ته خپل ځان ونه پیژندو خیر دی خو زما عزتمندو د نبی علیه الصلوة والسلام پیژندل دا ډېر زیات ضروری دي ځکه فرمایي النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم نبی د مؤمنانو د دوی د ذاتونو په اعتبار سره هغه زیات نږدې دی د دې وجې نه زما عزتمندو داسې مجلسونه د دې لپاره منعقد کېږي چې موږ تاسو خپل پیغمبر وپېژنو نو زه د زړه د کومې نه د خپلو مشرانو حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودي صاحب دامت برکاتهم العالیه دغه شان د مولانا پیر ذوالفقار مولانا پیر فیاض الکریم صاحب دامت برکاتهم العالیه دغه شان دلته زموږ ډېر معزز علما کرام راغلي دي د هغو ټولو د کومې نه زه د هغوی په دې مجلس کې یو زموږ په دې معمولي دعوت باندې دلته راتللو باندې د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم الله دوی ته ډېر خیرونه ورکړي د دې په بدله کې او ستاسو د مشرانو او په دې مینه محبت سره تقریبا اکثریت خلک راجمع شوي دي ستاسو هم د زړه د کومې نه زما عزتمندو شکریا ادا کوم الله دې بار بار موږ تاسو ته په داسې مجلسونو کې د شریکېدو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین